ملا یعقوب وایي قطر غواړي د طالبانو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر ته د 2 ورځني رسمي سفر وروسته د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې قطري چارواکو ورته د قطر د دفاع وزارت او د طالبانو د دفاع وزارت ترمنځ د یو امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره وړاندیز کړی او د تړون مسوده هم د غور لپاره ورته سپارلې ده. ښاغلي مجاهد وویل دوی لیواله وو چې د قطر او د افغانستان د دفاع وزارتونو ترمنځ یو قسم موافقه لیک یا تړون غوندې یو څه رامنځته شي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي او د دغه موافقې په چوکاټ کې یو بل سره همکاري ولري. نو موږ هم دا خبره ښه واخیستله او په دې اړه به مشوره سره وکړو او هغه مواد به مطالعه کړو او وروسته به څه ملي ګټې ایجابوي انشاءالله پرمختګ به وکړو. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ویل چې د قطري چارواکو څخه یې د خپلو ځواکونو د معاش او هم د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کېدو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. تر دې دمه د قطر حکومت د ښاغلي مجاهد د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت چې نږدې 11 میاشتې وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلی تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو حکومت قطر، روسیې، چین او څو نورو هیوادونو کې خپل ډیپلوماتان ګمارلي دي او هم د اروپایي ټولنې په ګډون روسیې، چین، ترکیه، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا څو هیوادونو کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي دي. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپوه سید جواد سجادي وایي چې قطر د طالبانو د حکومت سره ښې او نږدې اړیکې لري. ښاغلي سجادي وویل یو رسمي حالات دي چې په لوړه کچه ځای لري او بل غیر رسمي او ډیپټو حالات دي چې په ټیټ پړاو کې ځای لري. بناء نړیوال ډګر کې باید د رسمي او ډیپټو او عملي ترمنځ تفکیک قابل شو. په ځینو برخو کې کېدای شي چې دولتونه او نړیوال سازمانونه د یو سازمان یو مستقر حکومت په رسمیت ونه پیژني، خو د عملی پلوه د ضرورتونو په خاطر ممکن دی چې د سازمان او مستقر حکومت سره تعامل وکړي. د حالت ته ډیپټو حالت وایي چې د رسمي حالت څخه ټیټ حالت دی. د امنیتي چارو یو افغان کارپوه بسم الله تابان وایي چې اکثره هیوادونه هغه څه کوي چې ملي منابع یې ایجابوي. دا هیوادونه تل خپلې ګټې په پام کې نیسي او خپلو ګټو لپاره کار کوي او هر ډول چې منابع یې ترلاسه کیږي هغه ترسره کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.